تر اوسه خو زما 3 ناولونه چاپ شوي دي. د شلوت مسافر، الله بګوان او شپول دازغو او څلورم اوس اخري مرحله کې دی. ټیک. شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی مهربان او ډېر رحم کوونکی دی. د مشال ټي وي په شیشه د خپرونې ژوند او هلې ځلې سره ستاسو کوربه ساګر تنقیدي ډېر وخت پس د یو نوې خپرونې سره د یو نوي شخصیت سره ستاسو په خدمت کې بیا حاضر یم او انشاءالله اوس به زموږ دغه لړۍ چې دا به بیا موږ دوامداره ساتو. نن زموږ سره په دې خپرونه کې د سوات د ګلورینې سیمې میادم یو ډېر لوی شخصیت څوک چې ناول نګار دی او پښتو ژبې ته او پښتو ادب ته د ناولونو په شکل کې ډېره لویه خزانه ورکړې ده. نن راغلی یو او د دغه شخصیت فایند محمد خان صاحب سره ستاسو دپاره یو څو خبرې کوو. فایند محمد خان ستړي مه شئ زموږ په خپرونه کې. ډېره مننه چې تاسو زموږ جونګړې ته راغلئ، زموږ علاقې ته راغلئ او موږ ته عزت راکړو. ډېره مننه چې ستاسو چې موږ ته مو وخت راکړو. نو وړاندې را سره خپله داسې یو مختصر غونته کې تعارف را سره وکړئ. فایند محمد خان کله پیدا شو، په ژوند کې کم ځای ته لاړ او څه یې وکړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټول هر څه ما په خپل سوانح د ګوتې قلم ته په جړا شوې، هغې کې ټول په تفصیل سره ورکړي دي. بهرحال چونکې تاسو دا ریکارډینګ د دې نوي دغه دپاره کوئ، نو زه هم د دې کلي کې پیدا شوی یم. زما تاریخ پیدایش خو په سرکاري کاغذاتو کې لیکلی دی 2 جون 1948. خو زما په خیال دا ټیک په دې نه دی چې زموږ د دې علاقې یو 2 کسه شهیدان شوي په کشمیر په غزا کې، او هغه وخت هغه هلته واوره پرېوتې وه چې دا جنګ جاري و. نو دغه حساب سره دغه زما چېرته نومبر دسمبر جوړېدی شي. خو په کاغذاتو کې دغه لیکلی دی چې بس دغه زما دغه شو. او بل ما پرایمري سکول هم دلته ویلو، دلته یو جومات و او په هغې کې والي صاحب په زمانه کې نوی سکول کولاو شو، نو هغې کې ما اولنې سبق 4مه پورې دلته بیا ویلی. دې نه بعد بیا زه فتحپور های سکول، دا میډل سکول هغه زمانه کې هلته لاړم. 8م مې د فتحپور میډل سکول نه وکړو او د های دپاره بیا ودودیه های سکول سید شریف ته لاړم. سید شریف نه بعد بیا هم جانزیب کالج کې داخل شوم او هلته د BSc پورې سبق ما هلته بیا وکړو. د هغې نه بعد هغه ورځ کې موږ انقلابیانو که نه هر دغه فرانسیس بیکن وایي کوم سړی چې په ځوانۍ کې انقلابي نه وي او په بوډاتوب کې روحاني نه وي هغه ابن ارم دی. نو په هغه ورځو کې موږ هم ځان انقلابیان کړي وو، پښتونستانو جوړو. نو افغانستان ته تللو په غلا باندې، په بارډر باندې. بیا هلته کې هغوی موږ ته وویل چې ما ته وویل چې ته داسې وکړه خپل وخت مه قضا کوه، ته خپل کاغذات ته راوړه. دلته موږ ته په جلال آباد میډیکل فیکلټۍ کې موږ داخل کړو. چې زه واپس رالم بیا زما مور پلار او ورور مې د دې مخالفت وکړو چې یو ته غیر قانوني تللی، پاسپورټ د سره نشته، بل هلته بیماره شي، تاله به پیسې څوک درلیږي، تاله به دغه څوک کوي، او بل د هغه ځای ډیګري په پاکستان کې قابل قبول نه ده، نو ته مه ځه. نو بیا د هغې وجې نه زه پاتې شوم. بیا د 22 خاندانونو پکې فینسي خاندان، اوس خو 22,000 نه هم زیات خاندانونه دي. په هغه وخت کې خو هغه 22 خاندانونه کوم چې پاکستان هغه دغه کړی شروعات کړی او شروعات یې کړی او پاکستان یو ډېر لوی حد ته رسولی. د هغوی فینسي خاندان یو دغه شوکت فینسي، زما د پلار سره یې تعلق و، نو هغه بیا زه بلوچستان ته ولېږلم، مسلم باغ. هلته زه پاکستان کروماینز کې برتي شوم، سټور ایز ا سټور کیپر. بیا د هغې نه بعد یې زه ولېږلم د هغوی یو
جاینټ وینچر د رایل منسټري اف کان ماینز اینڈ انډستری کانو صنایعو وزارت کابل ته نو هغې ته د لوګر کې څه دغه کرومایټ لوی لوی دغه ډیپازټس نو هغې دپاره یې ځالته ولېږلم نو څه موده د هغو په کانو صنایعو وزارت کې وم بیا د میټینګ دپاره زه کراچۍ ته وغوښتم زه چې هلته وم نو هغه انقلاب راغی د داود هغه هغه هر څه بدل شو بیا زه زمونږ چې کوم جنرال منیجر و ډاکټر صبیح الدین بلګرامي مسلم باغ کې هغه د بوټو ورځې وې هغه ولګېد د ایران په بارډر دغه کې سیندک نومي ځای کې یو کارپوریشن یې جوړ کړو ریسورس ډیولپمنټ کارپوریشن او هلته یې زه ولېږلم ما ته یې ټلیفون وکړو چې هغه دغه ځای پرېږده او دلته راځه بیا زه هلته لاړم هلته 15 کاله بیا ایز سټور انچارج او سټور افیسر ملازمت اخیسته بیا مې نوکري پرېښوده واپس رالم دلته کې دا پینوراما هوټل دی د دې دغه ته مخامخ هغه مې جوړ کړو یو هینډي کرافټس او د انټیکس او د دې یو دوکان بیا چې طالبانو دور شو نو زما یو ملګری و موږ سره هلته کې سیندک کې و جی جی بهاري و هغه د زیو عادو نه زه هلته لاړم چې هغوی نیشنلټي دغه دی د کنیډا او واده یې د بنارس انډیا نه راوړو نو ما ته یې چې ته به خامخا راځې که نه پیسې د سره نه یم زه به دله دواړه طرفه د پی آی ټیکټ در ولېږم صحیح نه زه به پیدل درشم خو خیر تر به شم هلته چې لاړم نو هغه زاړه افسران او دوستان ټول موجود وو هغه کې یو کس و بنګالی و محبوب الرحمان نوم یې موږ سره مایننګ انجینیر ولته جی جی هغه هم ما ته یې څه کار کوې نو ما هېڅ کار نه کوم هغه دوکان مې و هغه هم طالبانو د لاسه بند شو یو هوټل مې و د رونو د لاسه هم خرڅ شو وی ما پله راشه نو ما ته کوم ځای وې زه ستاسو صوبه کې یم لکي سیمنټ کمپنۍ ډایرکټر ما یاره په ځوانۍ کو نوکري پرېښو اوس په دې بوډاتوب کې به څه نوکري کوم نو هغه راته ویل چې ما ورته د یو عمر و چې زه کولی شم تا له څه چل ما ګورو ورته ویل چې کېناستو نه ښه دی هلته لاړم بیا 2.5 کاله هلته د 4 فیکټریانې وم د 2 انچارج د سټورونو زه وم ایز رینک خو مې د دغه و د اسسټنټ منیجر و خو د 2 فیکټریانو اوورال انچارج زه وم بیا د هغه ځای نه چې د 62 سال د عمر هغه کیس پکې راغی په هغې کې زه دغه شوم بیا وی راته ویل چې ته کراچۍ ته نوري آباد نومي ځای دی هلته دې لیږي او تا له به موږ یو ښه پیکیج درکړو او ستاسو علاقه کې شر شدت دی او کاروبار نشته ما یاره جي بس دی نور نشم رایسته پوره بیا رالم دلته کې دغه لیک لوست تر اوسه مو پښتو ژبې پښتو ادب له د کتابونو په شکل کې څومره ډالۍ ورکړي تر اوسه خو زما 3 ناولونه چاپ شوي دي د شلوت مسافر الله بګوان او شپول دازغو او څلورم اوس اخري مرحله کې دی ټیک هغه د سپوږمۍ او خزان جی د دې نه علاوه زما یو اټوبایوګرافي ده ګوتې قلم ته په جړا شو ټیک او یو د زمان و مکان د قید نه آزاده یو ډرامه ده د کلاسیکي شاعرانو ټیک یو مې هغه چاپ شوی د 2 کتابونه ناچاپه دي په اردو کې دي ښه جي یو د اسلام اور مارکسزم 21ویں صدی میں اور یو د اسلام اور علم جدید دا دواړه ناچاپه دي ټیک تر اوسه مې بس دغه مرکار کړی ټیک